شیرزاده خان نوم دی دغه د دوی اصل کې دوی د شین دي او دلته سیرۍ وه او دوی میرویس خیل دي دلته هم یو ډېر درانه پښتانه دي افغانستان کې زما په میرویس یادېږم لکه زما ډېر لوی نسب دا ډېر نسب ده دلته راغلي وو نو بیا د شین نه د خپلې سیرۍ ته د پلار راغله دوه وروڼه او ډېر زیات درانه پښتانه دي او د دوی زموږ سره هغه مینه دومره زیاته ده چې که ما لیدلی هم نه خو زما په نوم باندې هسې خوشحالېږي زما په نیکنامۍ باندې او ما ته چې تکلیف رارسي د په زړه کې خفه کېږي خدای دې ژوندی لري او ډېر زیات ښه سړی دی ډېر انتهایي مخلص دی پټۍ خرڅوه کنډر او دا پیسې خوره موږ به زما پلار او مور او موږ به خفه وو چې یا خدایه پاکه دا میاجي موږ درته د مینې نه میاجي وایو دا میاجي ولې دا عمل کوي چې زه بیا لاړم اسلام آباد ته خانه او جوړ جاړ مې ولید زوی مې تا او بیا زمونږ وراره زما سره ایرپورټ ته لاړ یاره ما چې زمونږ دا غوږی هم میاجي وخوړی ځکه چې دی خو په غیرت خو دي بیا زما مور چې په دغه هسپتال کې پمس کې وه بیا چې د کوم برکت و نو هغه خو د عمران خان او د نواز شریف نشته نو ما یا خدای د نیو کلي د خلکو ته وایم چې دا جایداد دی وخوري که نه د ده عزت او د دغه چې موږ ولیده الله پاک اوس دعاګانې کوو الله پاکه میاجي له عمر ورکړه دې زوی له ایرپورټ ته زما سره تللی و دا ټوله کابینه راله او موږ یې د جاز خواله بوتلو او بیا په جاز کې دننه زما زوی له هغه سیټ برابر کړه او د سوات ته مینګوري سړی وله برابر کړه نو زه وایم چې دی مې هم په شا ګرځولی ځکه چې که ده پیسې ګټلی نو نن به دا نه وی کلی زه ده دا شرم به ده ځکه چې په واګډا کې دی بیا په داسې اوده چې هغه ټولې پیسې د تنخواګانو د ده په لاس نه ټول خو یاره جي ده پکې هغه تنخوا هم خوړله بیا یې د خپل جایداد د پلار د جایداد هغه شی خوړل دی خو موږ له عزت راوړلی یو محمود احمد دا دواړه نسته یو ستوری یو سپوږمۍ دا داسې به اوسه جي ساده ما ډېر بې حده چې اوس میاجي یو سل تنه نستي شاعران نو میاجي پکې کېنولی په من یا زما خدای دې هلکانو ته وایم دې میاجي ته لمبر میلاو کړه خدای دې ډولۍ ته وګوره دا میاجي د دې من نه لرې کړه دې به څه ووایي دا خو نو شاعران ناست دي هغو ما ته توصله وکړه توصله زما دا ورور ما ته کار ته د الف لی هم نازګي دی په من ته لږ صبر وکړه سړی میاجي ته صبر وکړه نو ولې لږ یاره چې دا هغو خپل شعرونه ووایي زما نه خو اوس هغه شعر هیر دی د ده چې شعر ووایي زه ټولو او موږ دا دی په بیټک کې جو بسم الله کړه یارزاده خان هلکانو ته ما څه خورئ وی یاره موږ خو سوجي خورو ګڼ هلکان ناست دي ما یې د تره زوی مې مقابله وګټله سوجي په حق را راوړه موږ په دې هلکانو وخوړل او ډز ټوپک ماشین پروت دی هله ما یې ډز څو ډزې مې وکړې پر ټي وي باندې په ټول پاکستان څه بین الاقوامي ملک باندې به ښکاره شي او په شرمونو به وشرمېږم هغه خو هغه مناظره یې وګټله ایوارډ یې ورکړه دوړه دې کړې ورنر ډېرې مې کړې کلاشنکوف هغه چې جاجر و هغه په ریپورټ